تازه خبر د ډاکټر عبدالله له لوري لومړنی والي معرفي شو. د چې دغه والي د کوم ولایت لپاره معرفي شوی دی او دغه والي څوک دی، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله پامر دې ډلې نن سهار محمد نور رحماني د سرپل د والي په توګه ټاکلی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غراز عنایت الله حبیبي د ولایت د مرستیال په توګه معرفي کړی دی. د اختلافاتو د لړۍ په دوام د ډاکټر عبدالله خپل سرې ګمارنې پیل دی. ارګ تر اوسه د ډاکټر عبدالله د دې خپل سرې ګمارنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې او پکې د ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر او د ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړ. ورسره غبرګونونه راپورته شول. هممهاله د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخالفت وښود او زیاته یې کړه چې دا پایله ورته د منلو وړ نه ده او سمدلاسې به د خپلې بریا اعلان هم وکړ. یادې ډلې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د پریکړې پر ضد لاریونونه هم ترسره کړل او د پایلو په اړه یې مخالفتونه څرګند کړل. د ثبات او همپالنې د ډلې مشرانو ګواښ وکړ چې که د ټاکنو کمیسیونونو خپله پریکړه وانخلي نو دوی به ورسره ټول شموله حکومت هم اعلان کړي. خو بل لور ته د جمعیت یو بل مخکښ غړي عطا محمد نور بیا له عبدالله څخه وغوښتل چې له ناکامۍ وروسته دې اوس خپله انرژي د سولې په پروسه کې مصرف کړي. دې ډلې د خپل سرو ګمارنو سره اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه په لاره اچولي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو خوښه شوې نو د سره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.